تاسې پوهېږئ انسان څه ته وایي؟ انسان خو موږ او تاسو ګورو، پخپله انسانان یو. ژوي، خر یو بل په لغتو وایي، یو بل خوري. انسان یې نه په لغتو وایي نه خوري. سپی د خپل مور زوی، لیکن یو کال وروسته یو بل خوري، که نه یې په لارو تېرېږي یو بل ته غور غور کوي، انسان یې نه کوي. پیشو همداسې موږ او تاسې ګورو، غویه همداسې، ګډې بزې همداسې. څه چې موږ او تاسو ګورو تقریبا زیاتره همداسې دي، خو انسان داسې نه دی. انسان دا کارونه نه کوي. انسان تل د بل انسان خیر غواړي، بلکې د ټول کائنات خیر غواړي. انسان تل جوړې راولي، انسان تل آبادیانې کوي، انسان تل ښه کارونه کوي. دا ځکه چې خدای پاک را لېږلی دې کارونو ته دی. او که چېرته دغه انسان چې تاسو ګورئ په دوه خپو روان دی، لیکن وژنې کوي، کرکې کوي، حرام مالونه خوري، غیبتونه کوي، تهمتونه کوي، بهتانونه کوي، خپلې درنې او د بل سپکې کوي، تل په همدې کې وي چې د چا نه یې روش کوم زه یې وخورم، د چا نه یې وش کوم د حیوان په څېر خپلو بچو ته راوړم. هغه خو انسان دی، خو د هغه ژوي نه هم زیات غورځېدلی دی. او سزا یې څه ده؟ سزا یې داسې ده چې ژوي تاسو په هغې کې لیدل نه شئ غوښتلی. تاسو نه شئ کولی چې ژوی په هغې کې وګورئ، سپی په هغې کې وګورئ، خنزیر په هغه عذاب کې وګورئ. بیا دغه انسان ته چې دا موږ او تاسو ګورو چې دا انسان دی، چالاکه دی، غلا کوي ځان سپینوي، حرام خوري ځان حلالي بولي، غصب کوي ځان چې دی رښتونی بولي، صادق یې بولي، درواغجن دی ځان رښتونی بولي، ظالم دی ځان مظلوم بولي، تورمخی دی ځان سپینمخی بولي، کرکجن دی ځان مینهناک بولي. د یو مطلبه دپاره چې خپل مطلب درنه وکړه. عزیزانو، خدای مو تل ښاد و آباد لره. دا بدې خبرې زما هم بدې راځي، خو چې موږ او تاسې خپلو کې ونه کړو، څوک به یې راته وکړه؟ مولایان خو د خدای وبخښي، هغوی خو د هوري دي او علمان دي، راته یې کړي دي چې نن یې په داسې بلا اخته کړي چې د علمانو دپاره خپل رور هم وژنو، خپل تره زوی هم وژنو. نو دغه سختې چې د مذهب هم په اوروس وځي، دا باید سره وکړو. یو بل ته وایي د کور حرامي ته ګوته په دې تندي کې دی چې حرامي، او چې نه یې پېژنې تم ورسره حرامي. ته څنګه د کور حرامي نه پېژنې؟ د کور کټی پېژنې، د کور سخوندر پېژنې، د کور کوټی پېژنې، لیکن د کور زوی نه پېژنې چې دی حرام خور دی، او بیا طرفداري کوي او بیا ملا تړي. په دې باندې نشي خلاصېدی. دغه منځونه به د په کار را نشي، دغه ذکرونه او تلاوتونه او دغه حجونه به د په کار را نشي، دغه تهجد الله الله چې کوي او زوی دا رامخور دی دا به د کار په کار را نشي، رور دا رامخور دی دا به په کار را نشي، تر څو پورې چې څه چې الله د موږ نه غواړي. الله حلالي ته حلالي او حرامي ته حرامي ویلي دي. چې موږ او تاسې ورته نه یو، موږ د هغې ملاتړ کوو، په ورځ د قیامت به د همغۍ سره پاڅو. نن که هر څومره خلک تېر باسو، آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، ښه کارونه وکئ، بد مه کوئ، مینه وکئ، سپین ته سپین او تور ته تور وئ. السلام علیکم ورحمت